سلامونه ملګرو او دوستانو. دغه د کامن وایس کومه ډیټا چې موږ په ډیجیټل پښتو اسوسییشن کې هغه کوله تصفیې کوله، نو په دې کې هغه کارونه چې ملګرو ته اساین شوي وو، یعنې ورکړل شوي وو. ځینو مثلا یو ډول کار کړی، ځینو بل ډول کار کړی ده. دا مثلا څه رقم میژر کوو، هغه میټریکس چې دی دغه اوس مثلا ته ډاکټر صاحب ورته تشریح و نو دلته موږ هر چاته چې کوم بیچ اساین کړی ده، انسان لا ته بیچ 1 ده، انسان لا ته 2 بیچونه اساین شوي دي، اتل ته بیچ 2 ده. نو څومره کلیپونه تر اوسه پورې د پروسس کړي دي، مثال په ډول باندې اتل چې دا 332 کلیپونه د تر اوسه پورې ریویو کړي دي. د موډیفیکیشن ریټ چې دا 99% ده، مطلب دا چې په هر سلو جملو کې د 99 هر کلیپونو کې 99 کې ایډیټ کړی دی، ایډیټ کړی دی، چې دا ډیر ښه هغه ده. مطلب دا ده چې د پښتو باندې ښه پوهیږي او جمله ورته غلطه ښکاره شوې ده او هغې کې ایډیشن راوستلی ده، او د چې د 2% د بل کس کړی انسان لا بل چې دا د په دې باندې څومره وخت تیر کړی ده په هر یو کلیپ باندې، څومره د په هر یو کلیپ باندې سره 2 ثانیې تیر کړی اوریجن. بل چې دا 2 ریپای کړي، 836 دي، 2 سکیپ کړي دي، 3 ډیلیټ کړي دي، او موډیفیکیشن ریټ ډیر ښه ده. او دغه چې د سټیټس ته دا مثلا اوریجن چې دا کنه چې څومره کړي دي، نمرې ورته ورکړي دي، کنه چې څومره نمرې ورکړي دي، اتومات یو هغه ده. نو 830 دی هغه ځکه زیات نمرې اخیستې چې دا د کلیپونه زیات کلیپونه اضافه دي. نو دا رقم دا هر یو دغه چې دا اوس موډیفیکیشن ریټ چې کم وي، مطلب دا چې دا سړی سکیپ کړي ډیر دي، کنه ډیلیټ کړي موډیفیکیشن شپېتونه پورته، او چا چې ډیر ریکارډ کړي دا مثلا فضیلت ته بیرته په خپل او ریکارډ کړي چې خپل هم ریکارډ کړي دي، کنه. اوس مثلا دا ده کنه چې دا چې دا کنه وریپای سره 2 شپږ سکیپ کړي دي، 4 ډیلیټ کړي دي. دلته ریکارډ چیرته ریکارډ دا پری دا چې دا چې دا ریکارډ د 3 کم کړي، او د چې دا 23 کړي دي، 23 ریکارډ کړي دي، یو سره ولې سکیپ کړي دي، دا 2 شپته وریپای کړي دي، او یو ډیلیټ کړي دي. نو دا او دا ټوټل وخت چې دی څومره پې ضایع کړی دی د دقیقو باندې معلومیږي، نه دا معلومیږي چې مطلب دوی په څومره وخت ضایع کړی دی، کنه. نو کېدای شي بس کله چې جمله اوپن کړي، کنه، دا ټول سټیټسټیک دي. بیا موږ هر یو جمله هم دلته لیدلی شو چې هر یو بیچ موږ دلته لوډ کړو چې دا جمله اوریجنل څنګه وه، بیا د دې کې اوس د هېڅ ډیټا یې نه ده کړې، تیار یې پاس کړی دی. بیا موږ غږ اورېدی شو، او همدا رقم اوس فرحات چې دغه کس چې کوم دغه بیچ ورته اساین شوی دلته خو موږ ته معلوم ده چې بیچ 1 چاته اساین شوی، بیچ 1 قانیده ته اساین شوی ده. نو دې کې مطلب دغه دومره جمله کې فرحات شینواري په امریکا متحده کې کنټیکټ کې اوسیږي. نو دې کې د کوم ایډیټینګ کړی ده، بیا موږ غږ هم اورېدلی شو چې دا ایډیټینګ ده څنګه ده، صحیح ده غلط ده. نو موږ سره پوره میټریکس ده، دا خو مغه غټ میټریک درته وښودل دي، نه موږ سره واړه میټریک هم په سیسټم کې شته چې بیا اخره کې موږ درته وایو چې چا څومره کار کړی او څنګه کړی. او دغه سیستم باید په امپلیمنټ سي مستقیما د دې حقوقنامه نظر قرارداد ته سیدی سوی هغه باید معلومه سي. بل دا چې اخر کې تاسو یو سرټیفیکیټ هم دا سیستم درته پرینټ کوي چې تاسو مطلب دی کې سره له خرما باید دا باید ثواب هم ولري، چې مطلب تاسو باید چاته وکړئ چې ما پښتو ته کار کړی، دومره کار مې کړی ده، او یو سرټیفیکیټ په دې سیستم نه تاسو ولرئ. ډېره ښه ده، ډېره مننه.